السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورو تاسو ملګری سان الله ملګرو تاسو ته به د سیټ باندې د تصویران ښکاری. آیا په 8 فروری باندې الیکشن دی او داسې کم وزیر اعظم به زموږ د ملک راځي؟ زه تاسو ته یو څو نومونه ږدم او بیا لاندې ماته کمنټ کې لازمي ووایي. اولنی چې دی عمران خان، نمبر 2 چې دی نواز شریف، نمبر 3 دی بلاول بټي او یا مولانا صاحب یا سراج الحق. تاسو را سره ملګرو لازم په کمنټ کې ووایئ چې زموږ د ملک لپاره کوم داسې ښه حکمران دی چې زموږ د ملک په ترقۍ بوځي. زموږ د ملک چې زموږ نه ډېر ملکونه چې دي هغه وروسته آزاد شوي. زموږ د پاکستان کو تاسو وګورئ که نه، نو زموږ پاکستان چې دی دا د 1947 نه واله او تر 2024 پورې دې کې هیڅ تبدیلي هم رانله. هم هغه زوړ پاکستان زموږ دی، هم هغه زاړه حالت دی. آیا زه صرف په تاسو پښتنو باندې دغه یو میسج پرېږدم چې په 2024 کې زموږ د ملک لپاره چې کوم الیکشن دی دې کې داسې کوم وزیر اعظم مونږ سلیکټ کړو چې هغه زموږ په ملک باندې راشي او د هغې سره زموږ د ملک معیشت چې دی هغه ښایسته شي، زموږ ملک چې دی په ترقۍ باندې لاړ شي، زموږ غریبانانو ته روزګار ورکړی شي. نو لازمي را سره په کمنټ کې دغه خپله رایه ضرور شیر کړئ.